بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه یم ډاکټر عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کلنۍ ته راغلي وو د 14 اګست په مناسبت باندې یو مشاعره وه، او په هغې کې موږ له زموږ چې څومره خواهش و ارمان مو موږ جلبر صاحب سره به موږ څنګه میلاویږو، نو په دغه بهانه باندې موږ سره الله تعالی د دوی ملاقات هم وکړو. خو اوس ستا د خیاله څه یو شعرونه موږ ورته وایي چې خامخا به راته څه اورئ، ځکه چې د بیازو په مشاعره کې زموږ ارمان په زړه پاتې شوی ملاقات او د تصویر د هر څه نه پاتې شوي وو، نو موږ شعره ښکته به ورځو. خو زه چې نن دوی دلته راغلل نو د خیاله څه هغه ارمان خو زموږ یو قسم پوره شو، ښکته به م انشاءالله که ژوند و خامخا ورځو. جلبر صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو زموږ د کوشش ته په کوم نظر ګورئ؟ ډیره مننه ډاکټر عربستان مومند صاحب، ستاسو او ستاسو د پیج بلې ډیوي د هغوی ډیر زیات مشکور یم. کم کردار چې تاسو ادا کوئ دا ډیر قابل قدر دی، ډیر قابل فخر دی، ډیر قابل احترام دی، ډیر قابل عزت دی. دې ته چې موږ څومره په دروند نظر باندې وګورو کم به وي، ځکه چې پښتو ژبه زموږ مورنۍ ژبه ده او د مورنۍ ژبې په وجود سره که موږ د مور مینې ته وګورو نو د هغې ډېر لوی مقام دی. که باید بیا موږ د خپلې پښتو ژبې مینې ته وګورو نو د هغې ورپسې د هغې نه هم زیات مقام دی. دې کې بلکل هم څه شک نشته دی. پښتو ژبه ډېره زیاته درنه ده، دا په څه وجه درنه ده، دا د داسې قوم ژبه ده، دا د داسې ولس ژبه ده چې د دې قوم او د دې ولس یو ډېر ستر تاریخ دی. د نن نه 5-6 زره کاله مخکې ډېر ستر اتلان دې ژبې را پیدا کړي دي، ډېر ستر شخصیات دې خاورې دې پښتنې سیمې زیږولي دي چې هغوی په ماضي کې په تیر شوي دور کې د خپل ولس په نوم، د خپل ثقافت په نوم، د خپل کلتور په نوم، د خپل وطن په نوم ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي. نو ستاسو دغه کردار چې کوم د پښتو ژبې دپاره ادا کوئ، د پښتون ولس دپاره ادا کوئ، دا ډېر قابل قدر کردار دی، ډېر عزتمن کردار دی. په دغه کردار تاسو ته ښه ژوند غواړو، خوشحاله زندګي غواړو. دعا ګویو تاسو ته چې الله نور هم وس درکړه چې د خپلې ژبې او د خپل پښتون ولس خدمات په درنو حالاتو سره وکئ، په درنو لفظونو سره وکئ، او انشاءالله تعالی چې ستاسو کوم کردار دی دا به ستاسو د مرګه پس هم ژوندی وي، او په دغه کردار باندې به تاسو خپل مینوال یادوي او تاسو به خپل مینوال ستایي. نو زموږ دعاګانې به تاسو سره وي. مننه، ډېره مننه، ډېره شکریه. په موږ خو ګران یاستئ او موږ انشاءالله هلته به هم بیا درځو او پروګرامونه به رسه کوو. د خیره څخه ستاسو دا کوم حوصله چې موږ له راکوئ نو دې سره زموږ زړه ته ازم شي او حوصله هم جګه شي. نو ماښامې دی او تاسو به هم ځئ، نو څه زموږ د پروګرام دپاره ډېر ښکلي شعرونه که رومانټیک وي نو ډېر به ښه، او که نور څنګه ستاسو خوښه وي هغه موږ ته قبول دي سر په سترګو د سونې په شان ته چې څه ستاسو خوښ وي هغه موږ ته واوروئ د بلې ډلې دپاره. ځکه چې موږ داسې خلکو سره ناسته کړې وه، موږ ویل چې موږ به جلبر صاحب له ځو. نو نن خو زه به ستاسو سره ملاقات وشو، هغه وروستۍ خبرې دي، اوس هم زموږ پروګرام له سره وړي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. د بلې ډیوي د پیج چې څومره ملګري دي هغه ټولو ملګرو ته هرکلی ویم، په خیرالی ویم، د هغوی د ښه سوچ، ښې مینې، خوشحاله زندګۍ دپاره دعا ګویم. چېرته هم چې ښاد مراد او بریالي دي اوسي. د نننۍ ورځې د خوشحالۍ په مناسبت چې کوم 14 اګست مانځلی شي په هغې کې ټولو مینوالو ته د زړه د قومې نه مبارکباد پیش کوم. کم که په وطن کې او کم که د وطن نه بار وي، او څو شعرونه دغه ټولو ګرانو مینوالو ته د خپله طرفه مینه ده، هغوی دې ځان ته د مینې ډالۍ وګڼي. زما شعرونه خو داسې ډېر زیات روماني هم نه دي او نور هم پکې داسې ډېر څه نشته دی، خو د مینوالو مینه ده. ما ته د پښتون ولس نه ډېره بې کچه مینه په دې ماتو ګوډو شعرونو باندې میلاویږي، او د خپل ولس په دغه مینه باندې ژوندی پایمه. مینوال دی زما مات ګوډ شعرونه ځان ته خپله مینه وګڼي. ارشاد شعر دی: زما د خولې خبرې په تا نه لګي جانانه، زما د خولې خبرې په تا نه لګي جانانه، خبرې د غماز در باندې ښه لګي جانانه، زما او ستا په منځ کې د نفرت ټکی غماز دی، زما او ستا په منځ کې د نفرت ټکی غماز دی، چې دا ټکی پکې وي څنګه به ولګي جانانه. ډېر مننه. که تی درته د ډېره ډاره نه شمه بوګنېږم،
کته درته د ډېره ډاره نشمه بوږنېږم نیغ نیغ مې بیا په زړه کې هر باڼه لګي جانانه بهترین کاږه چې راته وګورې نو بل مصیبت جوړ شي سید بادشاه صاحب کاږه چې راته وګورې نو بل مصیبت جوړ شي باڼه دې بیا د سترګو ټول کاږه لګي جانانه مننه کاږه چې راته وګورې نو بل مصیبت جوړ شي باڼه دې بیا د سترګو ټول کاږه لګي جانانه اجره جومات او قبر ګره واڼه پیژندلي اجره جومات او قبر ګره واڼه پیژندلي محفل کې عادتونه مې پاخه لګي جانانه مننه او د زړه نه که دې نه وي خیر دی هسې شان مسکی شه تراب صاحب د زړه نه که دې نه وي خیر دی هسې شان مسکی شه زما به پې زړه ښه شي ستا پې څه لګي جانانه ډېر زبردست مننه د زړه نه که دې نه وي خیر دی هسې شان مسکی شه زما به پې زړه ښه شي ستا پې څه لګي جانانه د شاتو نه خواږه لګي هر بیت یې شکر لب دی د شاتو نه خواږه لګي هر بیت یې شکر لب دی شیرونه د جلبل بسنګ تراخه لګي جانانه نور دوه څلور شیرونه مینهوال دې خپله مینه وګڼي دا بعضې سړی هسې د مستۍ د زوره وځي دا بعضې سړی هسې د مستۍ د زوره وځي بیا دومره سر خوړلی شي چې نور د شوره وځي په سوال منت زارۍ په جرګه وزر کبر وکي انجام یې مرګ پانسي شي د رسۍ د سوره وځي مننه په سوال منت زارۍ په جرګه عذر کبر وکي انجام یې مرګ پانسي شي د رسۍ د سوره وځي چې خوب را باندې راشي نو د خیاله مې بهر شي په ویښه مې قسم دی که د زړه د کوره وځي مننه چې خوب را باندې راشي نو د خیاله مې بهر شي په ویښه مې قسم دی که د زړه د کوره وځي په دغې ګیلمن دی کله کله راته وایي مین څنګه په خوب کې د مین د ډوره وځي په دغې ګیلمن دی کله کله راته وایي مین څنګه په خوب کې د مین د ډوره وځي دهقان د محبت شکرونده د مینې وکړه غنم اله غوبل شي چې اول د لوره وځي مننه دهقان د محبت شکرونده د مینې وکړه غنم اله غوبل شي چې اول د لوره وځي جلبله تورې سترګې سور پیزوان درنه هیر نشي جلبله تورې سترګې سور پیزوان درنه هیر نشي د حسن حاپیري به د بدرنګ په نوره وځي ډېر ښه یو انتخاب قدر صحیح تراب صاحب د یو کلام فرمایش وکړو نو دغه به در سره شریک کړم سړی چې معلومیږي د گفتاره معلومیږي سړی چې معلومیږي د گفتاره معلومیږي د پلار نیکه نسب یې د کرداره معلومیږي که غواړي چې نه پوچې ټاکۍ سیرې معلومومه که غواړي چې نه پوچې ټاکۍ سیرې معلومومه روزګار ورسره وکړه د روزګاره معلومیږي په سیل کې د چنچڼو مې ټپوس لیدلی نه دی په سیل کې د چنچڼو مې ټپوس لیدلی نه دی ټپوس چې کله ګوري په مرداره معلومیږي ګونګټ به همیشه له د ډیران په غاړه ګرځي بورا د ګلو منځ کې د ګلزاره معلومیږي ګونګټ به همیشه له د ډیران په غاړه ګرځي بورا د ګلو منځ کې د ګلزاره معلومیږي زما په نظر شک د تول پارسنګ د کمی مکه تولی ته تول بې توله د یو واره معلومیږي مننه زما په نظر شک د تول پارسنګ د کمی مکه تولی ته تول بې توله د یو واره معلومیږي خاموشه خاموشي مې ناپوهي نه د جانانه خاموشه خاموشي مې ناپوهي نه د جانانه زما او ستا قیصه به په دې لاره معلومیږي زه نه وایم په خپله راته خلک داسې وایي زه نه وایم په خپله راته خلک داسې وایي جلبله ستا رنګونه د اشعاره ډېره مننه ډېره مهرباني او بریالي اوسئ چرته انشاءالله تعالی ژوند وي زندګي وي بیا هم ستاسو مخې ته حاضر یم په یو ډېر ستر سفر باندې روان یم د ژوند سفر دې شي د مرګ سفر دې نه شي د 15 تاریخ باندې
د ګړي خدا بخش د شهیدانو په نوم باندې د ضلع مومن نه په رکشه کې سحر 9 بجې به روانګي کوم که خیري او 4-5 ورځو کې به ځان لړکانې ګړي خدا بخش ته رسوم. د پاکستان پیپلز پارټۍ د بانی قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو او شهید جمهوریت محترمه بېنظیر بټو او دغسې د ګړي خدا بخش نور چې څومره شهدا دي د هغوی سلام له به ځم. امید در به لرم چې د پارټۍ د سینیر قیادت سره ملاقاتونه هم ټایم په ټایم باندې وشي. څومره چې زما د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوال دي هغوی نه هم د دعا سوالونه دي او کوم چې زما د پارټۍ ملګري دي هغوی نه هم د دعا سوالونه دي چې ما ځان سره په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد وساتي چې الله مې دا سفر په خیر وکړي او واپسې مې په خوشحالۍ باندې خپل محاذ ته راورسوي. امین امین. الله تعالی دې وکړي که زموږ په دعا کېږي چې د ژوند لحظه لحظه لمحه لمحه دې په خیر سفر دې هم په خیر شه. الله تعالی دې بیا ژوندی موږ له روغ رمټ راورسوه چې موږ سره ملاقاتونه کېږي. داسې بنډارونه را جوړوو، داسې ښکلي ښکلي محفلونه را جوړوو او دا زموږ د شاعرانو همدغه وس دی چې کوم کمی د معاشره کې چې هغه دې په خپلو شعر و شاعرۍ کې قوم ته مخکې کړو. نو انشاءالله العزیز چې بیا به ملاقات کېږي بیا به هم کېږي. اوس خو نمبر مې یو بل نه واخیستلی او ډېر زه خوشحاله شوم چې تاسو سره ملاقات وشو. پروګرام هم در سره وکړو، دا خو زموږ چېرته سوچ کې هم نه وه. ناظرین جلبل صاحب تاسو ته یو واورېدل کلامونه انشاءالله العزیز چې پرفیکټ او ښه به م خوښېږي. زما 100% یقین دی. نو تاسو پې غور وکړئ د شا باندې به تاسو دا ټول پروګرامونه ګورئ. دلته مشاعره هم وشوله چې زموږ پروګرامونه څنګه دي، زموږ کوشش څنګه دی. نو ناوخته دی ډېر زیات ماښام دی. نو اجازت غواړم د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر عربستان مومن، غلنۍ هیډ کوارټر مومن پریس کلب. د الله په امان.